د پاکستان پر خاوره د ایران سخت توغندیز او هوایي برید. ایراني ځواکونو د پاکستان پر خاوره سخت برید کړی چې د پاکستاني حکومت سخت غوسه یې راپارولې ده. ایران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوه لویه ډله په نښه کړې. دا چې ایران ولې او څنګه پر پاکستان برید کړی په اړه یې پاکستاني چارواکو څه ویلي او یاد برید څومره تلفات لري. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان پر خاوره د ایران سخت توغندیز او هوایي برید. ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په توغندیزو بریدونو او بي پیلوټه الوتکو په نښه کړي دي. د ایران سپاسداران ته نږدې تسنیم خبري اژانس تیر ماښام راپور ورکړ چې په نښه سوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغون غر دی، هغه ځای چې د ایراني ځواکونو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه سوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایرانی پولیس وژل سوی و. د پاکستان پر خاوره د ایران سخت برید ته د پاکستاني چارواکو سخت غبرګون. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې اسلام آباد د تیرې شپې د برید له کبله له ایران خپل سفیر ورغوښتی دی. هغې په خپلو څرګندونو کې چې له تلویزیون خپرېدې وویل د ایران لخوا د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیرې شپې بې بنسټه او بربنډه سرغړونه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور له اهدافو او اصولو څخه سرغړونه ده. زهرا بلوچ زیاته کړه چې پاکستان په اسلام آباد کې د ایران سفیر ته چې د دغه برید پر مهال تهران کې وویلي چې بیرته ورنسي. ایران تر اوسه د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستي برید په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې هغه به جدي عواقب ولري. پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ایران توغندویي برید په خپل هوایي قلمرو یو لمسونکی تیری بللی دی. په هغه اعلامیه کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن چهارشنبه خپره کړه دغه برید په کلکه غندل سوی او ویل سوي چې په نتیجه کې 2 بېګناه ماشومان وژل سوي او 3 نجونې ټپیانې سوي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.